تازه او عاجل خبر راورسید. په افغان خاوره کې پاکستاني پوځیان نیول شوي دي. پاکستاني پوځیانو په افغان خاوره کې څه کول او اسلامي امارت ځواکونو څنګه نیولي دي؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. په افغان خاوره کې 15 پاکستاني پوځیان اسلامي امارت ځواکونو ژوندي نیولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو طالب پالینو خپاره کړې چې پکې لیدل کېږي ځینې پاکستاني پوځیان په افغان خاوره کې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري نیول شوي دي. په ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستاني پوځیانو په نظامي لباس په تن دی او په اردو ژبه باندې خبرې کوي. د اسلامي امارت ځواکونه ورنه پوښتنه کوي چې تاسو زموږ خاورې ته ولې داخل شوي یاست او څه کوئ دلته؟ خو پاکستاني ځواکونه پوځیان بیا وایي چې دغه ستاسو خاوره نه ده او موږ په زور نه یو داخل شوي، بلکې دغه زموږ خپل حق دی. چې په دې خبرو سره اسلامي امارت ځواکونه ورته غوسه شوي او په ترخه لهجه ورته وایي چې اجازه نه درکوو چې زموږ خاورې ته داخل شئ او د دې اجازه هم نشته چې بیرته خپلې خاورې ته داخل شئ، ځکه چې تاسو غیر قانوني کار کړی او افغان خاورې ته په زوره داخل شوي یئ. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اسلامي امارت ځواکونه پر دوی ډیر دي او دوی ته شکنجه هم ورکړې ده. خو پاکستاني ځواکونه بیا وسلې نه لري. په ویډیو کې لیدل کېږي چې دوی تش لاس راغلي او افغان خاورې ته داخل شوي دي. تر اوسه دواړو لورو د دغه ویډیو په تړاو څه نه دي ویلي چې آیا دغه ویډیو کې لیدل شوي کسان رښتیا دي یا پاکستاني ځواکونه او اسلامي امارت ځواکونو خوشي کړي دي او که نه.